پاکستان وای روغه وکړه، پاکستانی حکمرانان په روغه کې کامیاب شو. ټوله دنیا کې یو هلچل دی د پاکستان متعلق، پازیټیو ریمارکس دي، کمنټس دي. ښه خبره ده، زموږ وطن ته الله عزت ورکړو چې په دې خطه کې چې کوم یو لوی جنګ شروع شو د هغې خاتمه وشوه. گزارش او درخواست به دا هم وي چې څنګه داسې د عالمي امن لپاره حکومت سټپس واخیسته او الله کامیابي نصیب کړه، وطن ته عزت میلاو شو، نو پکار ده چې نور خوا شا کې یا انسایډ پاکستان چې کمې کشالي دي، مسلې دي، که د قبایلو دي او که هغه نورې ډیورنلینډ باندې دي یا نورې دي، بهرحال په هغې حوالې سره زموږ وطن واکدارو ته پکار دي چې په دغې کې د وطن د امن په خاطر باندې ګامونه واخلي، سټپس واخلي او دا وطن د پاکستان د امن یو ټوکړه وګرځي، یو خطه وګرځي چې هر یو شهري اوسیدونکی بیا دلته خپل ژوند د امن سره تیروي. امن دا په خټه کې میلاو د انسانیت دی. الله دې زموږ په وطن کې او په ګاونډ هیوادونو کې امن راولي.